بسم الله الرحمن الرحیم. خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا راځم او تاسو ته یوه نوې ویډیو جوړوم. درنو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. نن د دې په باره کې یوه ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې ځان ډي اکټیو ښکاره کړو، غیر فعال. مقصد دا چې که چېرته تاسو فیسبوک فعال کړی وي او څوک په دې پوه نه شي چې پلانی شخص اوس په فیسبوک کې لګیا دی، کار کوي. اکثره وخت چې تاسو کله په فیسبوک کې کار کوئ، ځینو کسانو ته پته لګیږي چې پلانی کس اوس په فیسبوک کې لګیا دی او کار کوي. خو دا چې اوس تاسو ځان ډي اکټیو ښکاره کوئ چې چاته پته ونه لګي چې پلانی شخص اوس په فیسبوک کې کار کوي که نه، نو راځو دې ته چې څنګه اوس کولی شو. لومړی به تاسو راشئ، دلته فیسبوک به راخلاص کړئ. تاسو چې کومه یوه آی ډي استعمالوئ هغه آی ډي به خلاصه کړئ. نو دلته به فیسبوک پورته سر کې به تاسو 3 لاینونه وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به لاندې راشئ، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړل، دلته ډېر اپشنونه درته راځي. تاسو به لاندې راشئ، په اکټیو سټیټس باندې به کلیک وکړئ. راځو په دې باندې کلیک کوو. دلته موږ دغه خپل سټیټس چې دا مو اف کړی دی. اول راځو دغه ان کوو. تاسو یې وګورئ ملګرو، ټرن اف چټ، ټرن ان چټ. موږ ټرن اف کړی دی، دلته چک لګېدلی دی، خو اوس راځو ټرن ان کوو یې. کله چې تاسو ټرن ان کوئ، دلته د کوم څنګ کې شین کوچنی غمی چې دی دغه شین شولو، یعنې فعال شولو. خو اوس لومړی چې تاسو راشئ دا به فعال وي، اکټیو به وي. موږ راځو اوس بیا بیرته په دې باندې بیا کلیک کوو. دا ور راځو بیا یې اف کوو. کله چې موږ اف کو، نو دغه کوم غمی چې اوس شین ښکاري دا به څنګه شي، بیرته به بیا ګل شي. نو دا دی اوس بیا تور شکل ته لاړو، تور شکل یې اختیار کړو. او اوس کله چې تاسو اوس په فیسبوک کې کار کوئ، نو څنګه به اوس په چاته پته نه لګي چې تاسو څنګه یې فیسبوک مې اکټیو کړی دی، فعال کړی دی. ملګرو، دا وه ویډیو د دې په باره کې چې څنګه کولی شو فیسبوک کې ځان ډي اکټیو ښکاره کړو. نو د بلې ویډیو د جوړولو په هیله.